تاسو ګورئ چې فور ایسنشل په دې ویډیو کې موږ د ډارک کلاود او د پیرسینګ پیټرنز په اړه غږیږو چې دا کوم چې کینډل د بدین استفادې سره موږ کوم چې ټریډ لګول شو سیل او بای لپاره لګو د څه لپاره موږ د کینډل استعمالول شو د پروفیټیبل ټریډ لپاره چې پروفیټیبل ټریډ موږ حاصل کو راځي د ویډیو شروع کوو نو مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ شیر کړئ زموږ ویډیو تر څو نور ته هم ورسیږي او زموږ د ویډیو لاندې کمنټ کې هم زموږ د ویډیو په اړه خپل نظریې شریک کړئ تر څو موږ پوه شو تاسو زموږ د ویډیو څخه څومره ګین څومره علمیت حاصل کړئ او تر څو موږ موټیویټ شو موږ نور هم د دې نه ښه ویډیوګان تاسو لپاره راوړو راځئ خپل ویډیو شروع کوو اول ډارک کلاود تشریح کوو ډارک کلاود څه ته وایي ډارک کلاود چې دی ډارک کلاود چې دی هغه کوم مشخصات لري څه لپاره استعمالیږي په کوم وخت کې استعمالیږي اول خو تاسو د ډارک کلاود شکل وګورئ ډارک کلاود شکل څنګه دی دغسې شکل یو سپین کینډل یو تور کینډل جوړ شوی وي دا شکل دی صحیح ده د مشخصات څنګه دي مشخصات باید دا دی چې اول تیر کینډل سپین وي او راتلونکی کینډل تور یعنی سور کینډل جوړ شي د ډاون ټرند والا کینډل جوړ شي دویم دا چې دا کم دویم کینډل تور جوړیږي دا کم کینډل دی دا بیرش انګلفینګ کینډل جوړیږي بیرش انګلفینګ کینډل او د بورش انګلفینګ کینډل موږ په تیر ویډیوګانو کې سره غږیدلی وو که دا بل ویش او بیرش په اړه کې نه پوه شوي تیر ویډیوګان تعقیب کې انشاءالله پوه به شئ صحیح ده د دې قوي سیګنل څه وخت موږ کولی شو چې دا پوه شو چې دا یو قوي سیګنل دی او دا اوس موږ سیل بای ته جوړي نو دې دپاره باید دغه تاسو دوه مشخصات وګورئ دا دوه مشخصات دلته ما لیکلي دي دا دوه مشخصات څه شی دی اول خو باید تاسو دا چې دی د ډارک کلاود د پیدا کېدو ځای کوم ځای دی اول دا خو چې کله د ډاون نه اپ ټرند ته کله ټرند ځي کله چې مطلب لاندې نه بره مارکیټ ځي نو تاسو باید دلته تاسو دغه کلاود ډارک کلاود وګورئ چې کله هم دا نظر ته راغی نو تاسو پوه چې اوس مارکیټ چیرته ځي ډاون ټرند ته ځي لاندې ځي صحیح ده لاندې به اوس مارکیټ ځي امکانات شته دی صحیح ده اوس د دې دپاره چې تاسو باید دغه کنفرمیشن حاصل کړئ دپاره تاسو باید په دې دوه کینډلو هم پوه شئ چې دا دوه کینډله په کوم شکل کې ښکاره شي باید منګل سیل وکړو ځکه چې اکثریت کینډلې دې رقم وي خو هغه فیک جوړیږي یا بعض وخت کې د هغه په شان دې جوړیږي خو مطلب هغه صحیح نه وي بعضې مشخصات یې فرق کوي اول خو دې مشخصات چې مخکې مې ورته ویلې چې اولنی کینډل که هغه ته ویکلی ګوري که ډیلی چارټ ګوري که منتلی چارټ ګوري که هورلی چارټ ګوري که منټس والا چارټ ګوري که هر رقم چارټ ته ګورې د ټولو کې باید ته تیر کینډل سپین وي او راتلونکی چې جوړیږي هغه باید تور یا سور کینډل د ډاون ټرند والا جوړ شي دا سپین کینډل خو مخکې مې ورته ویلي چې دا د شین بعضې چارټونو کې شین کینډل هم وي مطلب اپ ټرند والا کینډل یې که نه نو اپ ټرند والا کینډل به جوړ شوی وي هغې نه پس بیا سور کینډل یا سپین کینډل جوړیږي سپین کینډل چې کله شین تور کینډل چې کله جوړ شي هغه باید د تیر کینډل نه بره جوړ شي او د بره نه چې کله لا واپس لاندې راځي یعنی سور کینډل خو حتما لاندې راځي سور کینډل یعنی تور کینډل چې کله لاندې راځي نو باید د تیر کینډل چې کوم سپین جوړ شوی وي د هغې د جسم په نسبت لږ زیات راشي مطلب ګوره تاسو ګوره دا کینډل کوم ځای پورې راغلی دغه د دې جسم په اندازه د تیر کینډل د جسم په اندازه دلته لږ زیات کلوز پوینټ ته راغلی دی صحیح ده مطلب دلته مکمل ځان نه دی رسولی مکمل دا جسم نه پوره کوي صرف دغه ځای پورې راځي چې دغه جسم د تیر کینډل د نیمۍ د باډۍ نه نیمۍ باډۍ نه لږ زیات شي بس صحیح ده په چارټ کې اگزامپل ګورو دلته چارټ کې اگزامپل دلته سره شو ګورئ چارټ کې اگزامپل دلته وګوره ډاون ټرند نه بره تللی دی صحیح ده مارکیټ د کوم ځای نه بره تللی د دې ځای نه بره تللی مارکیټ بره راغی دلته تاسو چا کوئ ډارک کلاود ګورئ ډارک کلاود کینډل څنګه ګورئ دلته مخکې مې د مشخصات ویلې دا ډارک کلاود دلته تاسو اوس لټوئ دلته چارټ ته زه لږ غټ کړم چې صحیح معلوم شي تاسو ته ګوره دا چارټ تاسو دلته ګورئ دا ډارک کلاود تاسو دلته ولټولو دلته دا ډارک کلاود ښکاره شو ګوره تیر کینډل سپین جوړ شوی دی هغه جوړ شو هغې نه پس نوی کینډل چې جوړیږي هغه سور جوړ شو یعنی تور جوړ شو د ډاون ټرند والا کینډل جوړ شو بره جوړ شو ګوره دلته خیال دی دی بره جوړ شوی دی ګوره بل ځای کې نه دی جوړ شوی بره چېرته جوړ شوی بره جوړ شوی دی بره جوړ شو د دې سپین کینډل نه بره جوړ شو واپس چې کلوز کوي دا کله چې راځي لاندې کله کوم ځای کې چې دا کلوز کېږي دا د تیر کینډل نیمۍ جسم نه لږ زیات ځای کې کلوز کېږي ګوره لاندې جسم د سپین کینډل پاتې دی او دا دلته کلوز شو نو مطلب دلته اوس کنفرمیشن راغی چې دا به چېرته ځي مارکیټ به ډاون ټرند ته ځي ګوره مارکیټ څومره لاندې لاړو صحیح ده همدا شانتې راځئ چې ځو د بل کینډل ته
زه به دا چارټ لږ وړوکی کړم چې دلته زه یې نیولی صحیح ده راځئ چې زو د پیرسینګ پیټرن کینډل په باره کې غږیږو چې دا کم کینډل دی د دې کینډل مشخصات هم دا چې دی هغه په بره ټرینډ کې جوړ شوی وي یعنې بره جوړ شوی دلته هم ما نقطې ورته لیکلي دي دې هم دا دوه نقطې مهمې اساسي نقطې دي دا تاسو ګورئ دا صحیح ده په دې کې اول خو دا مارکیټ باید لاندې تللی وي صحیح ده مارکیټ لاندې تللی وي نو دې نه دغسې کینډل یعنې پیرسینګ پیټرن کینډل چې د دې شکل دا شی دی دغه کینډل دلته لاندې راښکاره شو نو تاسو کولی شئ چې دې نه دلته امکانات شته دی چې تاسو بای ته ځان اماده کړئ بای ولګوئ او مارکیټ دې ځینې امکانات شته چې بره لاړ شي نو د دې د معلومولو لپاره باید تاسو دې هم د جسم په استعمال سره پوه شئ اول خو دا شرط دا دی چې دا باید ډاون مارکیټ تللی وي نو دې کې چې کله چیرې دا داسې کینډلې راښکاره شي یعنې پیرسینګ پیټرنس یعنې پیرسینګ کینډلس راښکاره شي نو تاسو باید دلته پوه شئ چې اوس به اپ ټرینډ ته ځي یعنې بای ته به ځان اماده کوئ دې هم جسم باید کله دې باید ګوره سټارټ کې جسم چې دی سٹارټ کې جسم چې دی هغه باید د تیر جسم کم چې دی اولنی یعنی د ډیلی منثلی ویکلی هاورلی هر یو چارټ چې تاسو ګورئ هغه ټول چارټونه باید تاسو دپاره تاسو څنګه باید وګورئ هغه ټول چارټونه باید ستاسو په تور وي تور چارټ وي یعنی مطلب تور کینډل وي تور کینډل که ویکلی هاورلی منثلی کینډل هر یو چې وي نو باید تور وي څنګه وي تور وي یا سور کینډل جوړ شي سور کینډل جوړ شي هغې نه بعد چې کوم کینډل جوړیږي هغه باید څنګه وي سپین وي یا شین وي یعنی د اپ ټرینډ والا کینډل وي صحیح دا اپ ټرینډ والا کینډل باید کنفرمیشن دلته یو حاصل شي صحیح دا تیر کینډل تور یا سور وي راتلونکی کینډل چې کوم جوړیږي هغه باید کومه شی وي هغه باید سپین کینډل یا شین کینډل وي د اپ ټرینډ والا کینډل وي چې بره ځي هغه کینډل وي صحیح ده ګوره د دې سټارټ کینډل چې دی د دې سټارټ باید د ډاون وي څنګه وي ګوره ډاون وي ګوره کوم ځای نه ډاون نه سټارټ دی دا کینډل کوم ځای نه دی لاندې دی د دې مخکیني کینډل نه باید لاندې تللی وي او چې کله بره ځي کوم ځای کې چې دا کلوز کوي د تیر کینډل چې تور کینډل دی د هغې په نسبت د جسم دی د باډي په نسبت باندې د نیم نه لږ زیات ځای کې باید کلوز شي دا کینډل صحیح ده ګوره دا دلته بره جسم یې بره پاتې دی ګوره دلته دا بره شی پاتې ګوره بره دلته دا جسم دی تور کینډل بره پاتې دی او د دې جسم د نیمۍ نه لږ زیات دلته دا سپین کینډل کلوز شو دا ګوره کنفرمیشن دا مهمه دی که دا کنفرمیشن نه وي نو دلته تاسو پیرسینګ پیټرنس ثابتولی نه شئ تاسو دې ځای کې دا نه شئ ثابتولی چې تاسو باید اپ ټرینډ ته یعنې بای ټرینډ ته ځان اماده کوئ صحیح ده نو دغه مشخصات ډېر مهمه دي اوس دلته په چارټ کې هم اګزامپل موږ ګورو چې دې چارټ کې اګزامپل یې څنګه ګوره دلته ګورئ تاسو دلته په لایف چارټ کې دا اوس لایف چارټ دی کې کوم فرق نشته د مارکیټ او د دې چارټ سره خو بس دا به ان شاء الله پر روان ویډیوګانو کې به لایف چارټ کې هم موږ ګورو چې ټریل مارکیټ روان موږ پکې دا ان شاء الله عملي کوو صحیح ده نو دلته ګورئ تاسو تیر کینډل چې تور یا سور کینډل جوړ شوی دی دا جوړ شوی دی نو دې دغه جسم چې کله پوره شو او دا نوی کینډل جوړیږي دا کینډل څنګه شو دا کینډل یو خو سټارټ چې دی لاندې تللی دی صحیح دی د دې کینډل نه دا لاندې تللی دی د کوم کینډل نه د تیر کینډل نه دا سپین کینډل لاندې تللی صحیح شو دا لاندې لاړو او بیا کلوز کوم ځای کې کړی دی مطلب د دې کینډل دا کلوز کوم ځای کې دی کلوز پوینټ د سپین کینډل کلوز پوینټ چې دی د تیر کینډل د تور کینډل یا د سور کینډل په نسبت د جسم د منځنۍ سطحې په نسبت ټیټ ساحه کې بند شوی کلوز شوی دی دلته تاسو کنفرمیشن اخیستی شئ دا اپ ټرینډ ته چې ګورئ دلته تاسو ډوجي هم ګورئ دا ډوجي تاسو په تېرو ویډیوګانو کې ما تاسو ته ویلي چې ډوجي جوړه شي هم مارکیټ چینجر حسابیږي نو تاسو که دومره کنفرمیشن ګورئ دلته یو کنفرمیشن د پیرسینګ کینډل شو بل کنفرمیشن د دغې شو د ډوجي سټار ډوجي جوړه شوه نو سټار ډوجي هم شو دا هم شو نو کنفرمیشن 100% ته خبره ورسېدم تاسو په دې ځای کې که 100% نه نو 99 یا 95% امکانات د دې شته چې د اپ ټرینډ ته لاړ شي نو دا د اوس اپ ټرینډ ته چې ته لاړو اپ ټرینډ ته لاړو بیا سم ورپسې بیا لږ لاندې لاړو بیا اپ ټرینډ همداسې بیا اپ ټرینډ ګوره ټول اپ ټرینډ ته مارکیټ تللی دی ګوره د قوي کنفرمیشن دلته جوړ شو صحیح ده نو دغه وجې تاسو کولی شئ چې تاسو د استعمال سره تاسو خپل
ټریډز پروفیټیبل ټریډ ولګوئ. انشاءالله پر روانو ویډیوګانو کې به نور هم تفصیلي نور چاټو باندې غږیږو، نور به انشاءالله پروفیشنل ټریډینګ ته به هم زموږ ویډیو سره لایک سبسکرایب کړئ تر څو زموږ سپورټ وشي او موږ را روانو ویډیوګانې هم دلچسپې او خوندورې تاسو لپاره جوړې کړو. ښه وخت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.